او کافران شوي کسان به دوزخ ته ډلې ډلې روان کړی شي تر هغه پورې چې کله دوی دغه دوزخ ته راشي نو د ده دروازې به پرانیستل شي او دوی ته به د دغه جهنم نګرانان ووایي یا تاسو ته رسولان نه وو راغلي چې له هم ستاسو نه وو چې تاسو ته به یې ستاسو د رب آیاتونه لوستل او تاسو به یې د خپلې دغې ورځې له ملاقات نه ویرولی دوی به ووایي ولې نه راغلي وو او لیکن د عذاب خبره په کافرانو باندې ثابته شوې وبه ویل شي دوی ته تاسو د دوزخ په دروازو کې ننوځئ په داسې حال کې چې په دغه دوزخ کې به تل یې نو د تکبر کوونکو استوګنه بده ده او هغه کسان به چې له خپل رب نه وېرېدل جنت ته ډلې ډلې روان کړی شي تر هغه پورې چې کله دوی ته راشي په دې حال کې چې د دې دروازې به له مخکې نه پرانیستل شوي وي او دوی ته به دغه جنت نګرانان ووایي په تاسو دې سلام وي تاسو پاکې نو دغو ته داخل شئ په داسې حال کې چې تل اوسېدونکي به یې او دوی به ووایي ټول د کمال صفتونه هغه الله لره خاص دي چې زموږ سره یې خپله وعده رښتینې کړه او موږ ته یې دغه ځمکه میراث راکړه چې په دغه جنت کې موږ ځای نیسو هر ځای چې موږ وغواړو نو د نیک عمل کوونکو اجر ښه دی او ای نبي ته به ملایکو ویني چې د عرش ګیر چاپېره راتاوېدونکي وي چې د خپل رب له هم سره تسبیح وایي او دغو خلکو به په منځ کې به په حقه سره فیصله وکړی شي او وویل شي ټول د کمال صفتونه خاص د الله لپاره دي چې د عالمونو ښه پالونکی دی